قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبانو سره د قریشي بدماشي موږ خاموش نه یو اغزن تار به لګوو. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د اغزن تر مسله اوس کېدلی شي چې د طالب او پاکستان ترمنځ لوی بیلتون رامنځته کړي او دوی دواړه آخري انتخاب یعنې جګړې ته درولي. خو دا چې څوک به ماتې خوري معلومه نه ده، خو پاکستان بیا خطرناک اعلان کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د اغزن تار لګولو ته به دوام ورکوي. قریشي وویل موږ خاموش نه یو، د اغزن تار لګولو ته به ادامه ورکوو او دا هڅې به مو روانې وي. قریشي افغانستان ته د دوست هیواد خطاب وکړ او ویې ویل چې غواړو له ډیپلوماټیکو لارو څخه د اغزن تار لګولو پروژه بشپړه غواړو. د قریشي په خبره یو شمېر کسان دا اغزن تار کاږي چې دا د پاکستان په ګټه نه ده او دوی به د پاکستان ګټې خوندي کوي. د طالبانو په وړاندې پاکستان کې غبرګونونه پر ټولنیزو رسنیو ډېرې داسې ویډیوګانې چې پکې طالبان تر سترګو کېږي او د ډیورنډ کرښې پر سر د پاکستان لګول شوی اغزن سیم لرې کوي چې دې ویډیوګانې د پاکستان په کور دننه زیات غبرګونونه راپارولي دي. د هیواد وګړو له خپل دولت غوښتي چې د طالبانو په وړاندې دې جدي شي او د دوی د ټولو ترسره شویو کړنو پوښتنه دې وکړي. په پاکستان کې اوس عامه ذهنیت داسې جوړ شوی چې پاکستان نور باید له دې ډلې سره اړیکې پرې کړي. د طالبانو دریځ: طالبانو ویلي چې پر ډیورنډ فرضي کرښې باندې د پاکستان لوري د اغزن تار لګول ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او تل به یې مخنیوی کوي. طالبانو له خپل 4 میاشتنۍ واکمنۍ راوروسته له 3 ګاونډیو هیوادونو سره وسلوالې نښتې کړي چې پاکستان هم پکې شامل دی. د پاکستان په وړاندې یې په یو شمېر ولایتونو کې محلي طالبانو خورا جدیت ښودلی او جګړې ته ورته تیار دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.